حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ټول شهادتنا په خپل سترګو باندې وکتل، ټول جنازې په خپل سترګو باندې وکتلې. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک په نیزه باندې وکتلای، قرآن تلاوت وکتلای چې سر مبارک هغه قرآن تلاوت کولای او قربان هغه بیانولو صبرنا اغلو استقامتنا چې کله الله په بارگاہ سے ناشکری نه کړي، کله شیخ پکار نه کړای، کله وای او خپل ګریوان نه شرلای، بلکې الله له طرف نه ازمایښت باندې او صبر باندې کړای دا. فرمایي چې کله یزید بدبختی او بارگاہ ته حاضر شلو او کله یزید گستاخی وکړه چې ګور الله کریم مستعزت را کړای، مستعزت را کړای، موږ مخالفین چې کوم دا هغه ناکام کړو. چې غفله حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید په دربار سے دا لشکر دو دا جے دو دا طاقت دو سره دا، اللہ کریم جرأت او استقامت ور کړاو او چې غفله و زنانه دا و شجدات یزید لعین په مخشه اعوذ بالله بسم الله ویلا قرآن تلاوت وکړای او تعز من تشاء وتذل من تشاء. اے بدبختو عزت ورکا ان کا اللہ ذات تا، ذلت ورکا ان کا اللہ ذات تا، تاسو چھوکو نن کا تا دوتے کی عزت تا، خلق کے لئے ڈار میں تا عزت کئی ڈنڈے زور دے دا ظلم اور باندے کیا تا جائدہ تا دربار دا چوک والا صبر ہوگا بتا عزت دو دورا چوک والا وار ہوگا بے خود بوتے دمانی کسک ہمدہ نام مبارک ماں بابا جان نام مبارک میرا دیجی. اے بدبختہ چوک بدے نام پہ خلی نواخلی نام ملو شان بے نہیں سی پاتا عبرت دے پارا بچکم دا خلق دا پاتا سے لشتو کالا صبروں کا من کے تا عزت کیری دا خلق کے لڈالا تا عزت کے دا دے ڈنڈے زور دا تا ظلم دا چھ ظلم اور باندے کیا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. عزت ورکا ان کا اللہ ذات تا چاہتا عزت گواری اللہ عزت ورکی اور ذلت ورکا ان کا اللہ ذات تا چاہتا ذلت گواری اللہ پاک ذلت ورکی. اے بدبختہ اے لعینہ چوکل آواروں کا بھی بتا عزت دو گورا چتا شور عزت تا نون کا تا عزت کیجی نون کا تا خالقو قدر در کے دا تا ڈنڈے زور دا دے ظلم زور دا دے جبر دا دے نا حق سکند دو باندے تو ظلم اور باندے کیا عزت اللہ چاہتا ورد اب انشاءاللہ شکاری عزت مند مسلمانان ہونو دا دے وی شجے ہاتھ جرات او استقامت پہ دین باندے ہو چٹولو 72 صحابہ جنازے پہ خپلستر کو باندے ہو قتلے چاہ معمولی لاس کٹ سی زنانہ ادھرنا سے نری معمولی نہیں بچے کو پکار کے زراگانے کے غرغڑے کے نارے کے مڑی تمیز دون سی ورط لائے مڑی مخنسی جراؤ لائے قربان سے اگو بی بیانونا اگو استقامتنا اگو صبرنا چھ 72 صحابہ حالا سنائے چکڑو جنازے او قتلے نیزے او قتلے ترے او قتلے تندائے تیرکڑا سختی برداشت کڑا خود دول جراتنا دول استقامت میں قربان سے کل اللہ پہ برگاہ سے شکوہ نہ کرے کل بے صبری نہ کرے کل اللہ کریم ناشکری نہ کرے ہر وقت اللہ شکر ادا کرے دا.